په تیر شپږو میاشتو کې د مالیې وزارت کړنې او لاسته راوړنې بودیجه د افغانستان اسلامي امارت مالیې وزارت د بودیجې جوړونې ته لومړیتوب ورکوي او د رڼې معیاري د هیوادوالو د غوښتنې سره سم او په نړیوالو سندونو برابرې بودیجې جوړونې ته ژمن دی. د نوي حکومت ملي بودیجه په بشپړه توګه له خپلو کورنۍ عوایدو چمتو کیږي او هیڅ بودیجوي ملاتړ نه لري، په داسې حال کې چې د تیر حکومت شاوخوا 15% بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه. تیر شل کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي بودیجه له خپلو کورنۍ عوایدو او لږو امکاناتو ترتیبیږي، چې دغه کار د افغانستان د اقتصاد کنفرانس کې د نړیوالو مرستندویانو ځانګړې پاملرنه راجلب کړه او دا یې د حکومت ستره لاسته راوړنه وبلله. که څه هم د اسلامي نظام له واکمنېدو سره هممهاله ټولې نړیوالې مرستې بندې شوې، د افغانستان شتمني په بهرنیو هیوادونو کې کنګل شوه او له هیواد څخه په میلیونونو پیسې وایستل شوې. سوداګري او ورځني کاروبارونه په ټپه ودرېدل، د هیواد د ګمرکونو فعالیتونه د سقوط په حال کې وو، خو بیا هم مالیې وزارت په خپلو هڅو وکولی شول د 1400 هجري لمریز کال وروستیو دریو جدي د لاهوت میاشتو بودیجه ترتیب کړي، چې وروسته بیا د وزیرانو شورا له لوري تصویب شوه. د یادونې ده چې د 1401 هجري لمریز کال د بودیجې د ترتیب چارې په خلاصېدو دي. د راروان کال له پیل سره سم به د وزیرانو شورا له لوري تصویب شي او د اغېزمن لګښت ترڅنګ به یې په ټولو غیر ضروري لګښتونو هم غور وشي.